قدرمنو دوستانو د دې خلقو چې کوم ځانو ته د اهل بیت منونکي وایي تر ټولو خطرناک عقیده د عقیدة البداء ده. دا عقیده وپېژنئ مسلمانانو ورونو، په خپل رب جل وعلا باندې غیرت وکړي، د الله جل وعلا په وحدانیت باندې غیرت وکړي، د الله جل وعلا په ذات او صفاتو باندې غیرت وکړي. دې خلقو هیڅ شی نه دي درته معاف کړي. دموږ دا بعضې مسلمانان دا وایي چې دوی یوازې بعضې صحابه نه مني او د صحابه و توهین کوي. نه خیر. یا بعضې امهات المؤمنین نه مني، د هغوی توهین کوي. نه خیر. په خدای قسم که داسې وي، د الله په ذات قسم کوي قرآن معاف کړی وي، د الله په ذات قسم کوي رسول الله معاف کړی وي، کوي دین معاف کړی وي، کوي صحابه معاف کړی وي، اهل بیت نه دي معاف کړي، هیڅ شی نه دي معاف کړي. د الله جل وعلا ذات لا نه ده معاف کړی. په دغه عقیده کې بېزنن تاسو ته د دوی له کتابونو درته ښیم. عقیدة البداء دا کومه عقیده ده؟ او که دغه عقیده څوک لري په دې کې څه شی دی؟ عقیدة البداء د دوی علماو یې تعریف کړی د زه د دوی له کتابونو او د دوی له علماو د دې تعریف درته په ګوته کړم. العدة في أصول الفقه دي شيخ طوسي، دا دي لوی محدث ده شيخ طوسي، دوم جلد 496 صفحه ده، در سره نوٹ کوي. په دې کې د سید مرتضی د بدا تعریف راوړی ده په دې صفحه او په دې کتاب کې. ويمكن حمل ذلك على الحقيقة بأن يقال بدأ له تعالى بمعنى أنه ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرا له. أعوذ بالله. وإذا بدأت وإذا خبر باید یاداوری سی وویلی سی دا حمل د الله وعلا ته یو څه شی معلوم نه و او وروسته ورته معلوم سو، بمعنى انه ظهر له الله جل وعلا ته یو شی ښکاره سو من الامر له یو کار نه ما لم یکن ظاهرا له چې الله جل وعلا ته له دې نه مخکې معلوم نه. وبدأ له من النهي ما لم يكن ظاهرا له، او الله جل وعلا ته یو نهیه دام نو ورته یعنی یو نهیه الله جل وعلا ته له هغه څه نه وروسته ښکاره سوله چې الله جل وعلا ته دا نه و ښکاره. ښه راته متوجه سي چې په دې مو سر خلاصي. عقیدة البداء د دوی په مذهب کې تر ټولو غوره عبادت ده. عقیدة البداء د دوی په مذهب کې تر ټولو غوره او بهتر عمل ده چې دوه سبب د کفر پکې پراته دي. دا یاد وساتئ، دوه صراحتا کفرونه پکې پراته دي. لیکن په دې خبره ځان پوه کړئ عقیدة البداء څه شي ته وایي؟ یعنی الله جل وعلا خطاوزي، لا الله جل وعلا نم غلطی کیږي العیاذ بالله. یعنی الله جل وعلا ته یو وخت یو شی معلوم نوي ورسته ورته معلوم سي. پناه وړم الله تعالی داسې کفر او شرک او ضلالت دا الله جل وعلا ته کنزلی کول دي. الله جل وعلا دی خلقو نه ده معاف کړی، زیړي الله ته کول، کنزلی الله ته کول. یعنی په دې عقیدة البداء کې الله ته د جهل نسبت کول، د ناپوهۍ نسبت کول، دا الله ته کنزلی کول دي. څوک چې رب جل وعلا ته کنزلی کوي هغه بیا مسلمان پاتې کېدلی سي؟ نه خیر. عقیدة البداء یعنی الله جل وعلا یو وخت کې د یو شي اراده وکړله خو معلومات ورته نه و چې په دې کې به څه کېږي، وروسته یې هغه اراده بدله کړله. بله
اراده یې وکړله. زه به د عقیدة البدا د دوی په دې مذهب کې ولې راغلی ده؟ عجیبه خبره د دوی نوبختي په فرق الشیعه په دې کتاب کې کړی ده. فرق الشیعه للنوبختي اول جلد 15 صفحه ده، بیروت چاپ ده، اول جلد 15 صفحه. دی وایي د عقیدة البداز یو د دوی په مذهب کې چې کله را شروع سوله یا په دې باندې د دوی خبرې وکړلې د څه دپاره یو ور بیا دا سبب زه درته وښیم چې ښه مو سر ورباندې خلاص. فاما البدأ فإن أئمتهم، دا خبره بیا مختصره کړم، کله وخت کې باسې د دوی امامان او ملایانو ته وویلی سو د یو شي په اړه بې پوښتنه وکړه که دا کار به داسې کېږي، خو که کله به د هغه خلاف ثابته سوه، د هغه چې د دوی ملایانو امامانو به کومه خبره کړې وه د هغه خلاف به ثابته سوه، نو دوی دلته دا عقیده بیا له ځانه سره جوړ کړي چې بدأ الله، یعنی الله جل وعلا ته د دې معلومات نه و، اوس الله جل وعلا دا بدله کړل. یعنی الله ته دا نه و ښکاره سوي، د دې معلومات الله ته نه و چې موږ دا خبره کړې وه، اوس الله ته د دې معلومات حقیقت ښکاره سو، نو ځکه الله جل وعلا په دې کې څه شی وکړله؟ بدا یې وکړله. د دې یو مهم مثال زه یو بل درکړم. کله وخت کې چې دا د 12 امامه عقیده دا د عبدالله ابن سبا یهودي له خوا نه راغله او په دې کې تقریبا 200 کاله وروسته دا زیات پسې رواج کېدله، 200 یعنی هجری کال وروسته داسې زیاته رواج کېدله. نو امام جعفر الصادق علیه السلام چې امام مشر زوی به امام جوړیږي، نو کله چې امام جعفر الصادق علیه السلام ویل چې د ما نه وروسته به امام اسماعیل وي، کوم چې شیعه اسماعیلیه ورته ویلی کېږي، کړې ده چې له ما نه وروسته به امام څوک جوړیږي؟ د ما مشر زوی به جوړیږي. څوک؟ اسماعیل به جوړیږي. هغه اسماعیل د په ځوان مړ سو، اوس دوی چې دغه خپله عقیده اوس دروغجنه ثابته نه کړي، الله ته یې د جهالت نسبت وکړل، الله ته یې د عقیدة البدا یې را مخکې کړله، وایي هوی دا خو الله دا اراده کړې وه، خو الله په دې اراده کې غلط او خطا و العیاذ بالله. ورسته الله ته معلومه سوه چې دا اسماعیل خو مړ کېږي، نو امامت چې له اسماعیل نه راواخیستل موسی ته یې ورکړل. چا ته یې ورکړل؟ موسی علیه السلام ته یې ورکړل. اوس دوی داسې نه سوی ویلی، دوی خو وایي چې امام معصوم ده، منصوص من الله ده. اوس خو امام جعفر صادق سي معصوم ده، منصوص من الله ده، د هغه بچی ته اسماعیل ته یې امامت ورکړی ده، نو اوس خو هغه دغه په ژوند کې مړ سو، نو اوس خو زموږ امامت و معصومیت و منصوص من الله دا ټول له منځه ځي، نو اوس به څه کوو؟ اوس راځئ د الله توهین وکړئ، عقیدة البدا را مخکې کړئ، پروا نه کوي، لیکن څه شی وکړئ؟ چې خپل مذهب او کمپنۍ مولانا څخه لاړ نسي. نو په دغه وخت کې ویل سي الله جل وعلا اراده کړې وه، خو دا اراده د الله جل وعلا معلومات نه و چې اسماعیل به مړ کېږي، نو ځکه وروسته الله ته معلومات وسو چې اسماعیل مړ سو، نو اوس امامت بیرته راواخیستل، موسی الکاظم ته یې ورکړل. د عقیدة البدا په معنا باندې پوه سئ، یعنی الله جل وعلا نه غلطي کېږي، یعنی الله جل وعلا ته یو څه شی معلوم نه وي، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، ورسته بیا الله جل وعلا ته معلوم سي. دا خلق زه نه پیژنم چې د کوم رب عبادت کوي، دا کوم رب مني. دا سراسي د دوی په کتابونو کې روایتونه درته وایم. قدرمنو دوستانو، عيون أخبار الرضا، الكافي، كتاب التوحيد باب البدء، دا دوی معتبر كتاب ده. دوی واي ما عبد الله
مثل البدء. د الله عبادت په هیڅ شي کې دومره نه ده کړلی سوی لکه په بدء کې د الله چې څومره بندګي کېږي یا بندګي سوي یا بندګي باید وکړلی سي هغه باید په عقیده د بدء کې وکړلی سي. اعوذ بالله. یعنی ما د الله په عبادتونو کې غوره عبادت هغه د بدء عبادت ده. اوس تاسو راسئ امدا اصول کافي کې لو علم الناس ما في القول بالبدء من الأجر امدا خبره کوي وای کچيري په دې قول باندې په دې خبره باندې خلق پوسي چې څومره اجر پکې ده نو د بدء د قول ذکر به هیڅ وخت نه پریخي. لغتا بدء یعنی یو شی پټ بیا ورسته ښکاره سي. لغتا البدء په دې کې که تاسو لیک فکر وکړئ یعنی الله جل وعلا یو شی پټ و له الله جل وعلا نه ورسته ورته ښکاره سول. اعوذ بالله اعوذ بالله. بیا په بل روایت کې راځي د دې په کتابونو کې امدا الکافي کتاب راوړی ده اول جلد 143 صفحه ده. دی الله تعظیم په بل هیڅ شي کې دومره نه سلکه په دې د بدء په عقیده کې سي ده. په بل روایت کې امدام کافي راوړی ده په دې په همدغه جلد په همدغه صفحې نه وروسته دا روایتونه راځي. یو پیغمبر ته وایي تر هغو پورې پوره نبوت الله نه ورکوي تر څو چې وایي په دې پنځو شیانو اقرار نه وي کړی چې د هغې له جملې نه یو د بدء عقیده ده. یو پیغمبر ته الله پوره پیغمبري او رسالت نه ورکوي تر څو چې په دې پنځو خبرو اقرار نه وي کړی. د پنځو خبرو کې یو عقیده د بدء ده. یعنی بدء الله جل وعلا ته یو شی نو معلوم او یا یې د یو شي اراده کړې وه خو الله پکې غلط و العیاذ بالله ورسته بیا الله ته ښکاره سي او دا خو زه په دې کې غلط وم بیا الله جل وعلا اراده بدله کړله. مخکې مې 2 مثاله درکړل چې دا خبره در باندې اعتراض نه سي. قدرمنو دوستانو په دې عقیده کې 2 کفره. یو کفر خدا د دوی الله ته د جهالت نسبت کوي چې دا الله ته کنځلې او زیړې کول دا اول کفر ده. رب جل وعلا دې موږ ته نجات را نصیب کړي. د دې په اړه باندې به زه تاسو ته آیاتونه ووایم. دوم سبب دی کفر په دغه عقیده کې هغه دا ده یعنی دوی الله جل وعلا ته دی الله په بی علمي باندې شاهدي ورکوي العیاذ بالله. تاسو وګورئ الله جل وعلا په قرآن عظیم شان کې څه فرمایي عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله جل وعلا په خپل ذات قسم کوي. رب العالمین وایي سلامانه نه په ځمکه کې نه په اسمان کې د مثقال ذره د ذرې په اندازه باندې نه په ځمکو کې نه په اسمان کې یو شی رانه پټ دی. لازلنا تر قیامت له قیامت نه واخله د دنیا تر انتها پورې د آخرت چې دومه دنیا شروع کېږي رب العالمین وایي مثقال ذره مثقال ذره. الله جل وعلا وایي ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لدي زرين وركي أو لدي نغت. الله جل وعلا وایي چې دا لمانه پټ نه دي او زه په دې باندې علیم او پوهه یم الا فی کتاب مبین چې دا ټول ما په کتاب مبین کې لیکلي دي. آدم بدون وخت ژوند کوي عیسی علیه السلام نور انبیا دا بکی هغه بکی الله وایي چې دا ذره الی یوم القیامه دا لمانه پټ نه دي او زور باندې عالم یم او دوی وایي نه الله جل وعلا دی پاره دی بدء عقیده تر ټولو بهترین عبادت ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زه په دې اړه باندې به یو عجیبه خبره درته وکړم او دا د دوی له کتابونو
دوی دغه عقیده له کومه ځای راخیستې ده؟ دغه عقیده یې له یهودیت نه رااخیستلې ده. له څه شي نه؟ له یهودیت نه. په سفر التکوین الاصحاح السادس فقره 5 په دې کې د یهودو عقیده امدا ده: فندم الرب خلقه الانسان على الارض. یعنی الله جل وعلا، یعنی یهودیانم په تورات کې دغه دی بدا عقیده الله جل وعلا ته نسبت کوي، العیاذ بالله، چې الله جل وعلا د انسان په پیدا کولو باندې پیښمانه سوی ده. اعوذ بالله. دا خو د یهودو په کتابونو کې لویه خبره ده. که څوک غواړي هلته دې ورسي ودې ګوري. لیکن کله چې عبدالله ابن سبا یهودي ځان په ظاهره مسلمان کړل، د علي رضی الله په خوښه د علي رضی الله عنه دپاره دغه کړل، رامخکې کړل په ظاهره مسلمان او په باطن کې همغه کافر یهودی. همدغه کس چې په اصل کې یهودی ده، همدغه د بدا عقیدې ترویج د مسلمانانو په منځ کې وکړل. شیعه ورته یې ویل چې وګوره. ښه، دا څوک وایي؟ دا د دوی کتاب وګوري، کتاب اصول مذهب الشيعة الامامي الاثنا عشرية. دا کتاب وګوري، په دې کې همدغه خبره ده چې د شیعو په مذهب کې د بدا د عقیدې تادو دغه عبدالله ابن سبا یهودي خیده، او په دوی کې همدغه عقیده دغه یهودي رواج کړی ده. دغه یهودي له کوم ځای نه د عقیده راخیستلې وه؟ له تورات نه. د دوی تحریف سوی تورات درته ښیمه. سفر التکوین الاصحاح السادس دا مې درته وښودل، د دې په 5مه فقره کې وګورئ. اول آیات مې درته وویل چې رب العالمین په سورة سبأ کې وایي چې لمانه په ځمکې او اسمانو کې، په ځمکې او اسمانو کې مثقال ذره، دا څه راره پټ نه و، نه مخکې نه وروسته. الله وایي زه ورباندې علیم یم، لیکن دا خلق وایي چې نه، الله جل وعلا په ډېرو شیانو جاهل و، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله. وروسته بیا الله جل وعلا ته دغه معلومات وسول. سورة يونس کی: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اهدي ما پیغمبر دی تعالی ربنا مثقال ذره یو شی نه په ځمکې کې پټ دی نه په اسمان کې پټ دی. مثقال ذره، ذره. ذره څه شي ته وایي؟ که تاسې یو وخت یو کوټه کې کړکۍ نه خلاصه کړئ چې په کوټه کې لمر نه وي، دا د لمر رڼا کوټې ته راپرېږدي، بیا د رڼا تاسې وګورئ ډېرې وړې وړې ذرې ښکاره کېږي. بالکل قارس، ډېرې وړې وړې ذرې ښکاره کېږي. الله وایي چې د دغه ذرو په دنیا کې او په اسمانونو کې الی یوم القیامه د دې علم او معلومات ما ته سته، لمانه دا پټ نه دي. بشک الله. لیکن دا خلق څه وایي؟ وایي نه، الله جل وعلا ته دا د دوی کتابونه ما تاسو ته مخکې وښودل چې د دوی د څو ملایانو دا عقیده ځي نمونې په شکل فقط درته وښیمه. د څه شي په شکل؟ د نمونې په شکل. تفسیر القمي کې موسوي وایي، او همدغه شان شیخ طوسی وایي په عده کې، او همدغه شان سید مرتضی وایي چې الله جل وعلا ته یو شی نو معلوم، ورسته بیا الله جل وعلا ته معلوم سو. یعنی الله جل وعلا په یو شی علم نه درلودل، ورسته الله جل وعلا په هغه شي باندې علم پیدا کړل. او رب په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لمانه په ځمکې او اسمانو کې یو شی نه دی پټ. خاوس بل آیات پسې واورئ: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله جل وعلا وي سلما سرى چابياني كنجاني دي غيب دي لا يعلمها إلا هو. فزمكي وپا اسمانونو کی هیڅ څوک په دغه غیب باندې نه دی خبر چې د کومو چابیانې له ما سره دي. لا يعلمها، څوک په دې باندې علم نه لري، معلومات نه لري، الا هو، مگر یو الله جل وعلا. وسو ګوره: ويعلم ما في البر
الله وی په وچه کې چې څه دي مثقال ذره چې څه مخلوق دي ما ده په دې باندې زه عالم یم والبحر او په دریاب کې وما تسقط من ورقة الا يعلمها رب العالمین جل وعلا وی دا دي هرې ونې پاڼه چې کته رالویږي په دې باندې لا زه عالم یم چې دا به کله لویږي کله به راځي کله به کېږي کله به وچیږي کله به له ونې نه لویږي الله أكبر. رب العالمین جل وعلا زه په دې باندې عالم یم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين رب العالمين جل وعلا وي سي حبة غنم دي دانا لدينا ولا مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وروي كغتوي لمثقال ذرينا دي غنم دي داني پا اندازة باندي دا پا تور شپكي پا زمككي ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ستسو وچو لاندي دي الله جل وعلا وي دي علم ما تدا أو دامي پا كتاب مبين يعني لوح محفوظ كي متشي كردي دي دي تمي امر کړی دا لیکلی سوي دي او د دې علم د دنیا له پیدا کېدو نه مخکې ماته و د دنیا په پیدا کېدو کې ماته و او له دنیا له ختمېدو نه وروسته ماته سته دا د رب جل وعلا دا په کوم صورت کې سورة الانعام اومه سفاره داسې رب العالمین جل وعلا وایي بشك تاسې سورة مریم راواخلي په سورة مریم کې الله جل وعلا په ښکاره سره وایي وما كان ربك نسيا لا إله إلا الله اے دی ما پیغمبر دی تا رب نه دی هیریدونکی یعنی دی تا دی رب څه شي نه هیریږي بشك دا خلق وایي چې یو وخت امام جعفر صادق عليه السلام نه امام اسماعیل مني ولی مني او بیا د اسماعیل عليه السلام بل ورور د امام د موسى الكاظم يعني دا دولس امامه په دغه پسې تللي دي دا دوازه امامه سي ورته وایي او اسماعیلیه سي ورته وایي هغه په اسماعیل عليه السلام پسې تللي دي وس دلته اسماعیل علیه السلام په ژوند دی بل امام دی پلار امام په ژوند مړ شوی ده یعنی وای دغه معلومات الله ته نو امامت اسماعیل ته ورکړی خو الله ته دې معلومات نو دا به مړ کیږي او دی خپل پلار په ژوند به مړ کیږي نو کله چې الله جل وعلا ته معلومات وصل دا امامت راواخیسل چاته یې ورکړه موسی الکاظم ته یې ورکړه لیکن رب سوای وما كان ربك نسيا فبل آيات كي بامدغ سورة طه كي الله جل وعلا وي لا يضل ربي ولا ينسى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يضل ربي ولا ينسى إيه موسى عليه السلام الله جل وعلا ورتوي لا يضل ربي ولا ينسى فرعون موسى عليه السلام وي سي فرعون دي ما ربنا غلطي او ندي ما رب هيرجنده يعني سيو شيء هيرسي بشك دي ما رب جل وعلا نا يوتسي هيريجي او نبتسكي غلطي هاكي لكن موسى عليه السلام فرعون تدا بصورة هاكي الله جل وعلا دي هغي حكاية تشيكي موتاسو ترى نقليسي كلا موسى عليه السلام لفرعون سر خبري كوالي لیکن دینن زمانی دی اهل بیت و منون کی وای بل دی اهل بیت رو ګرځي نه رب غلطی کوي اشتباه کوي خطیر وطن کی الله ته شي نه معلوم رسول ته معلوم تاسو بیا په سورۃ طلاق کې وګوري الله جل وعلا وان الله قد احاط بكل شيء علما يعني دي الله جل وعلا لعلمنا دا يوزر دي باندي نستا الله كدريابون دي كأسمانون دي كأسمانو كي مخلوق دا كبزمك كي دا كوچ دي كلاند دي كإنسانان دي كنباتات دي كداشق دي كوني دي كنباتات دي ستسم قولي وأن الله قد أحاط بكل شيء زرم شي د لزرین غټم شي په دې ټول دی الله جل وعلا علم دا دی الله جل وعلا علم احاطه ور باندې کړ دی الله جل وعلا لا علم دی باندې نه دی لیکن دا خلق سوی وینا
الله أكبر. سبحان الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قدرمنو دوستانو دا عقیدة البدا ده، عقیدة البدا چې دوی دی الله جل وعلا په دې اړه باندې دلته بیخي ډیر آیاتونه ماره یو ځای کړي دي، بیخي ډیر آیاتونه ماره یو ځای کړي دي. عقیدة البدا دا د دوی په مذهب کې د الله په عبادتونو کې بهترین عبادت ده چې الله ته د بدا د عقیدې نسبت وکړي. یعنی الله جل وعلا یو وخت علم نه درلودل، وروسته په غشي علم پیدا کړل. الله جل وعلا نم غلطي کېږي العیاذ بالله، الله جل وعلا نم تیروتنه کېږي العیاذ بالله. یعنی الله جل وعلا ته په یو وخت کې یو شی اراده کړی خو په هغه اراده کې غلط شوی، وروسته معلومات ورته وځي چې په هغه بل اراده کې زه غلط شوی. اعوذ بالله. دا عقیده يهوديانو جوړ کړله، د خپلو قسیسینو رهبانیونو و غیره د دې دپاره همدا عقیده جوړ کړله، د خپلو خدایانو دپاره چې په خپلو لاسونو یې انسانان خدایان جوړ کړي ول. دغه عقیده په دغه خلقو کې عبدالله ابن سبا یهودي دا را رواج کړله، او دا تر نن زماني پورې د دې ټول کتابونه له دې نه ډک دي. دوه سببه د کفر په دې عقیده کې پراته دي. رب د نجات را نصیب کړي، ای عاقلو شی او ای غیرتمنو شی او له دې نه ځان وساتي. هغه دا ده اول، یعنی الله جل وعلا ته چې څوک د جهل د جهالت نسبت وکړي، دا د رب جل وعلا په شان کې توهین او سپکاوی او کنځلې دي، چې دا اول کفر ده. دوم سبب دا ده چې الله جل وعلا ته د بې علمي نسبت کوي، یعنی الله جل وعلا په دې ټولو شیانو باندې په ازل کې علم نه درلودل. یعنی الله جل وعلا یو څه پیدا کړل، خو ته معلومات نه و چې دا مې د څه شي دپاره پیدا کړي، وروسته ورته معلومه سول چې دا مې د دې دپاره پیدا کړي دي. اله العالمین د تا په وحدانیت باندې موږ ته پوره ایمان را نصیب کړی یا ذا الجلال والاکرام. آمین. اله العالمین د داسې کفر و شرک و ضلالت العقائدونه مو وساتي. اله العالمین دا خلقو ته د پاک دین اسلام هدایت نصیب کړي، هدایت نه وي اله العالمین داسې هلاک و تباه و برباد کړي لکه عادیان و ثمودیان چې دې تباه او هلاک و برباد کړل. دا هغه مختصر معلوماتو د عقیدة البدا په اړه باندې ما مخکې تاسو ته د دې یوه عقیده درته ښودله، خو دغه عقیدة البدا چې ده ګوري مسلمانانو د الله خاطر وکړي، دا بعضې عقاید درته ډېر مهم دي، په دې باندې سر خلاص کړي، په دې باندې ځانونه پوهه کړي، او دا در باندې فرض و لازم دي چې نواقض الاسلام په څه شي د اسلام ماتېږي، په څه شي د عقیده خرابېږي، د الله خاطر وکړي، دی الله خاطر وکړي، دی الله خاطر وکړي، په څه شي مو ایمان خرابېږي، په څه شي مو اسلام خرابېږي، څه شي رب در نه غواړي، دی الله په ذات لږ غیرت وکړي، دی الله جل وعلا په ذات، دی الله په وحدانیت غیرت وکړي، دی الله جل وعلا په وحدانیت، په توحید، دی الله په ربوبیت، دی الله په الوهیت، په اسماء و صفاتو باندې د رب العالمین جل وعلا غیرت وکړي. دا والله که دا خبره وي چې قاری شفیع الله مؤمن بس لیف راغلی ده او دا خبره کوي، نه، په دې ځان پوهه کړه، په دې ځان خبر کړه. یوازې دلته د صحابه و توهین نه ده، یوازې دلته د رسول الله د امهات المؤمنین و توهین نه ده، بلکې د رسول الله د رب توهین او سپکاوی. دا د دوی کتابونه د ټول مې حوالې درکړلې، که غواړې چې کتابونه راته ښکاره کړي نومونه مې درته واخیستل، ورسې که مو پیدا نه کړل نو زه به بیا درته ملامت یم.